احمد زمان نوم دی او الخدمت فاونډیشن د سیکټري پېښور ضلع او د سره زما المویز ګروپ یو زمون کنسټرکشن کمپنی ده او موږ مختلف بلډینګ کې یا مختلف سکونو کې کار کوو او د هغې سی ای او یم. دې وخت کې ماشومان چې موږ کوم سکولونو ته ځو یا زموږ طرف ته کوم ماشومان راځي او هغې ته د ایجوکیشن سپورټ دپاره موږ کوم پروګرام شروع کړی دی نو هغې کې دا خو تعداد تقریبا 100 ماشومان ترمنځ زموږ صنفونه وو هغه هر یو ځای ته تقریبا دې وخت 16,000 ماشومانو ته موږ یونیفارم پیدا کړ ورسولو او د تېر کال یو نیم کال انشاءالله دا زموږ ټارګېټ دی چې هر یو ماشوم چې هغه یتیم دی هغه خو لازمي دی چې کوم ډېر زیات ضرورتمند دی او ډېر زیات کمزوري دی هغې لپاره به انشاءالله زموږ کوشش وي چې دا یونیفارم ورته ورکړو انشاءالله. دا یونیفارم دی نو دا بیسیکلی دا بنیادي طور المویز ګروپ سپانسر کوي لکه زمونږ کمپني سپانسر کوي څونه چې ایجوکیشن کې کار کېږي د علاقه کې او یا یونیفارم باندې کار کېږي نو هغه مونږ یعنې فاینانشلي هغه مونږ سپانسر کوو د خپل ځان نه د خدمت چونکې جنرال سیکرټري منظم مطلب دی بعضې اکټیویټیز کې هغه خدمت زموږ سره چونکې د هغې په پیج باندې مونږ کار کوو نو یو قسم د دا خدمت سایډ نه یعنې مطلب دا چې سپانسر کوو یې مونږ خو د هغې طرف نه ورکوو. ایجوکیټډ پاکستان خو مونږ لازمي پکار دی ځکه زموږ ډېر بچي دي چې هغه تقریبا 50% دې وخت کې ایجوکیشن طرف ته نه ځي نو موږ له پکار دا دی چې موږ خپل ماحول کې خپل چاپېر چل کې دا وګورو چې کوم ماشومان ایجوکیشن نه وي هغې باندې زموږ فوکس شي هغې ته موږ منډه تړو هغې سره څه مالي مدد وشي او څنګه چې زموږ بچي ښه سکولونو کې سبقونه وایي داسې دا بچي انشاءالله سکولونو ته راشي او دا زموږ د مستقبل معماران جوړ شي انشاءالله.